السلام علیکم ملګرو. دا ښایسته نوجوان چې دی نو دا د موټرسایکل په وجه باندې چې دی نو نن د دنیا نه لاړ او د تورو خاورې لاندې شو. د سیټه چې تاسو ته د نوجوان ښکاري نو دې نوم هاشم دی ملګرو، او دې موټرسایکل چلاوه، په موټرسایکل باندې ویلینګ کاوه، په موټرسایکل بې احتیاطي کوله او دې د موټرسایکل په وجه باندې نن د دنیا نه لاړ. خو ټولو عوام ته مې دا خواست دی کنه چې زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ چې دوی ته دا پته ولګي کنه چې خپل ماشومان له چېرته موټرسایکل ورکوئ نو هغوی ته دا خبره ضرور کوئ چې ویلینګ پرې نه کوئ او په احتیاط باندې چلوئ، کنه بیا انجام داسې وي کنه د اختر چې دی نو په خپله هم ختم شو او خپل مور پلار هم په غم باندې کړل. دې ته تاسو کتلی شئ نوجوان ته یو ډېر ښایسته نوجوان دی او نن چې دی نو دا د دنیا نه لاړ. د ویډیو صرف مقصد مې دا دی کنه چې چېرته هم موټرسایکل چلوئ په ځان کې هوا مه لګوئ، او بل دا چې په قلاره باندې چلوئ، په مستي په ځان کې مه لګوئ. چې کوم سړی مستی کوي نو هغه بیا چې دی نو داسې کار ورسره کېږي لکه دې ماشوم سره چې نن شوی دی او دا د دنیا نه ختم شو. یار سړی ډېر زیات خفه شي، د اختر ورځې دي او داسې قسمه واقعې راشي کنه نو سړی وایي چې په ژړا باندې سړی مجبور کړي داسې واقعې. نو ټولو پښتنو ته مې خواست دی چې ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي او ډېر زیات احتیاط کوئ. که تاسو هم موټرسایکل چلوئ نو په هغه سره ډېر زیات احتیاط کوئ.